السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. د مین میډیکل ټوټوریالز چینل ته ښه راغلاست. نن یو ځل بیا غواړم تاسو سره د یو نوې موضوع په هکله معلومات شریک کړم. نو زموږ د نن ورځې موضوع ده ولې غوماشه یا مسکیټو ځینې کسان چیچي او ځینې کسان نه چیچي. شپږ لاملونه به یې تاسو دلته واورئ. نو هیله لرم تر پایه زموږ ملتیا وکړئ. غوماشه یا ماشه چې په انګلیسي ژبه کې ورته مسکیټوز وای یو ډول ژوندی موجودات دی چې هغه ځایونو کې چې انسانان اوسیږي دوی هم پیدا کیږي. غوماشه انسان چیچي او د ګرمۍ په وخت کې ډیر وي. ښایي تاسې اورېدلي او یا هم لیدلي وي چې غوماشې ځینې کسان چیچي او ځینې نور کسان سره بیا کار نه لري. دا چې ولې او آیا دا رښتیا ده لاندې به یې واورئ. لومړی کاربن ډای اکساید. غوماشې دا وړتیا لري چې خپل اړوند چاپیریال کې د کاربن ډای اکساید شتون حس کړي. هغه کسان چې د ګرمۍ کې ناست وي او یا تمرین کوي نو ډیر کاربن ډای اکساید بهروي. د کاربن ډای اکساید بهر کېدل غوماشې ته دا په ګوته کوي چې نږدې ځایونو کې انسان شتون لري. نو هغه کسان چې د تمرین یا بل فزیکي کار په وجه کاربن ډای اکساید خارجوي غوماشې هم ورته راځي او چیچي. دوهم نمبر کې د وجود بوی یا باډي آرډر. غوماشې د انسانانو د بدن له ځینو ضایعاتو سره مینه لري. د ګرمۍ په وخت کې د انسان وجود خولې کېږي او د خولو بوی د غوماشې د خوښې بوی دی. د خولو د بوی په وسیله غوماشې د هغه کس چې وجود یې خولې دی نږدې ورځي او ورته مزاحمت کوي او یا یې هم چیچي. د خولو ترڅنګ د انسان د وجود په پوستکي کې د ځینو بکتریاو فعالیت هم سبب کیږي. بکتریايي فعالیتو هم سبب کیږي. چې غوماشې خپل فعالیت پیل کړي دا باید ووایو چې د بکتریاو په شمول که چیرې د انسان په وجود پوستکي کې بیلابیل میکروبونه شتون ولري نو غوماشې بیا نږدې نه ورځي. خو که چیرې میکروب یو ډول وي نو غوماشې بیا د انسان د وجود پوستکی خوښوي. دریم نمبر ته راځو. په دریم نمبر کې موږ سره دا رنګ یا کلر. د غوماشو د خوښې رنګ تور دی. هغه کسان چې تور پوستي وي غوماشې یې ډیر چیچي. همدا ډول که چیرې یو سپین پوستکی او یا هم بل نژاد لرونکی کس تور لباس واغوندي نو د غوماشو د توجه وړ ګرځي. څلورم نمبر کې موږ سره د حرارت او د وجود بړاس یا بخار هیټ ان باډي سټیم. د انسان وجود ځانګړي تودوخې او بړاس تولیدوي. داسې یو چاپیریال چې هم ګرم وي او لوند وي د غوماشې لپاره د خوښې ځای وي. نو هغه کسان چې د وجود یې بړاس کوي او تودوخې تولیدوي غوماشې یې ډیر چیچي. اوس راځو پنځم ملت کې موږ سره د الکول. هغه کسان چې شراب څښي نو غوماشې ورسره مینه ساتي او ډیر یې چیچي. په همدې کال کې یوه کوچنۍ څېړنه ښیي چې الکول ګټه اخیستونکي د غوماشې لخوا ډیر چیچل کیږي. دا پنځم نمبر کې موږ سره وو. شپږم نمبر ته راځو پریګننسي یا حاملتوب. څېړنو دا هم ښودلې چې حامل لرونکې میرمنې د هغو میرمنو په پرتله چې حمل نه لري د غوماشو په ښه وسیله ډیر چیچل کیږي. لامل دا په ګوته کوي چې حاملې میرمنې د وجود لوړ تودوخه لري. نو دا و دوستانو زموږ د نن ورځې ویډیو. هیله لرم چې ویډیو مو خوښه شوې وي. که مو ویډیو خوښه وي نو ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.